بہادر انسانو دیر بہادر سلوختم مسلمان دے لیکن د خپل بہادر او د رسول اللہ و بہت سرزمین پا وجہ میرٹ لسٹ کے کم خور سے نمبر 40 پہ اسلام کے 40واں سلوختم دویم نمبر تور سے دویم نمبر پیغمبر علیہ السلام صحابہ کو ټول د جنت زیر ورکړی دی مبشرین بالجنت دی او د لسو کسو پیغمبر علیہ السلام په یو مجلس کې نوم غشته دی او یو لسټ ذکر کړی دی هغه کې لومبي نوم د حضرت ابوبکر اخلي ابو بکر فی الجنه دی په جنت دی او دیم نوم د حضرت عمر اخلي عمر فی الجنه عمر په جنت دی دیم نمبر او خدای او دا ولی دین او ایمان جذبه لکړي راځي د دین او د ایمان جذبه یو سوې د تخیم د غزوه بدر کې کوم قیدیان اونې ولې شو په بدر کې او یا کسان او د مدینه منوره ته بوتله نو د دې متعلق میټینګ شروع شو چې دوی سره سو د قیدیانو سره سو چاوے چے بس پریویدو دا مرونہ بے گاندی ہے او یادتے ملشو دا بخشوش اسی پریدو چاوے چے پیسے بتے وائے یو تجویز بل حضور پاک حضرت عمر تمخ راوالو عمر تستا سا سوچتے تو چپ ناستے ویدہ اللہ رسول دا ما خبرہ سے نمانی لکھے گی نو سبب ہوئے ما نوائے کنا تخبلا خبرہ خو کم منلا و نمانل رستو خبرہ دا فیصلہ خو با پدے کہو چی کم خواہ دیری داغی خبرہ ممانو جمہوریت چوتوئی اکثریت ہوتا خوائے ویدہ ما خدا رہے دا چی دا ٹول وجل پکار وجنوئے خدا سے نہ وجو کہ دا کم صحابی پا کہ کم کافر رشتہ دار دے اب اخبر رشتہ دار وجنے ویسے ستا پا کہ زوم دے زوم ابو العاص یو دے پا کہ تر دے عباس نو تبر دا اخبر زوم وجنے و تر با وجنے دا علی سے پا کہ رور دے عقیل اب اخبر رور وجنے دا ابو بکر پا کہ زوی دے اب زوی وجنے زما پا کہ ماما دے دا اخبر ماما لالو چی من اللہ تو خواہو چی خدایا یو تا پی جنم او ستا پا مقابلہ کے نا زوی پی جنم نا ماما پی جنم نا تر پی جنم و نا دور پی جنم حضور پاک بتاو اوس کے جو عمر دیر سخت پیسہ لدے اکلا دیر خطرناک و سخت تجویز دے مرکا چونکہ اکثریت دا فیصلہ اکلا اکثر و خلقو چی دا بسیبو کو چی پیسے بتے والو فی دیا او خوشی بے پریدو نو حضور پاک دا اکثر خلق پر باندے فیصلہ ہوا نو قرآن دا عمر پر نازل شو فیصلہ کو حضور پاک دا اکثریت پر اکلا کچھ فیصلہ اشوا نو قرآن حکیم کے اللہ آیت نازل کا ما کان لنبی ان یکون لہو اسرا حتی یسخن فی الارض دینا پس بگوردہ سے نکے کہ جنگ کے دے قیدیان انہی والعمر کی سنگوئی آغا سے بکے بھی نبیت ہوئے او حضور پاک یو حدیث کے راضی تبرانی کے دے چھے حضور پاک وی عمر تا وی عمرہ وی اور را غلیو او دا مدینہ نا بار ولانو نو اللہ واپس کو یعنی کدا اور نا واپس شوی نو یو تبا بچو یو تا سر بل مرگری با بچو چھے چاستا پشاد ریوا او باقی بیٹول سوزولیو فیصلے دونا خواہشو یو ځل داسې وشو چې یو منافق عقیدو چې په خولي مسلمانی او دله نه کافری داغه دا یو یهودي سره جګړه نو دوی لاړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو یهودی په حق او دا منافق په ناجیز نو پیغمبر علیہ السلام یهودی له فیصله وکړه او چې بار وروتل دا منافق دی یهودی ته وای
وی مړه دا فیصله مې نه ده خوښه لکه ستاسو پیغمبر وکړه وی دا مې نه ده خوښه زه چې زه په عمر فیصله کوم د منافق دا خیال و چې عمر به زما ظاهري مسلمانۍ ته وګوري ځکه د خولې نه خو زه مسلمان یم نو زما پاره به وکړي یهودي وی ډېره ښه ده چې په هغه کې په هغه به وکړو لاړل د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دروازې ووهلې دی ولا راووته ا منافق ورته وی صاحب زما د دې یهودي جګړه زموږ له فیصله وکړه ا یهودي ورته وی عمر صاحب وی دا فیصله اوس نبی علیہ السلام وکړه خو دوی نه منله د تعالی راوستم وی ښه مال رالی وی زه به وکړم که نه ښه فیصله به درم ډېره خبره کور ته ننوته او توره باندې برجي وواله په توره برجي وواله او بار راووت او چې بار څنګه راووت توره اوچته کړو چې ټس شوه منافق یې په دا سر و سر یې ته یې خوولو او څه وایي وی چې کم انسان د رسول الله مبارک فیصله نه مني او د هغې د پاسه ماله فیصله راوړي د هغه به د دقه فیصله کوو دې ته بادر وایي هغه د منافق قوم لاړ حضور پاک له وی صاحب عمر زمونږ سړی وجلی بې ځایه او مسلمان یې وجلی ظاهر کې خو سړی مسلمان نبی علیہ السلام عمر راوغوښته وی دا دې ولې وجه وی صاحب ستا فیصله یې ونه منله او مال یې راوړه عمراسې به دې غصه ورته کړې وه زورلې به دې وجلې ولې وی صاحب سر نه خوږوم که دې نه پس بلم راځي او بلم راځي او بلم او ستا فیصله نه مني او تا ته سپک ګوري او ما له فیصله والله کې پرېږدم دغه چل به ورسره کو په دا مازدیګر یې وم پرېږدم یې چېرته فوراً جبریل علیہ السلام قرآن شریف کې آیت راوړه اللہ اکبر فلا وربک زما دې ستا په رب قسمی الله وایي زما دې ستا په رب قسمی لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا څنګه دې فی انفسهم آیت میں رستو یر شو زما دې په خپل ذات قسمی چې کوم انسان ستا فیصله نه مانی او ستا د فیصلې نه پس بل چاله فیصله وړي دا د سر نه مسلمان نه دی عمر چې څه کړي دي مفهوم د آیت نه داسې معلومیږي ښې کړي دي بعض علما وایي چې دته فاروق لقب دغې وخت میلاو شو د حق او د باطل منځ کې فرق ښکاره کړ او څوک وایي چې ایمان یې راوړو او کوله اعلان یې وکړه د مکې په خوا کې هغه وخت ورته فاروق لقب میلاو شي دا بهادرۍ چې کوي ځکه میرټ کې نوم اوچت روان دی ځکه د رسول الله مبارک نزدېکت ته رسېږي یو ځل حضور پاک ته دا ټولې بیبیانې راغونډې شوې او چا جامې غوښتې غوا غوښتلې چا کالي غوښتل چا پیزار غوښته خو دا هغه زمانه و چې د مخ دا پرده نه وه د مخ ستر لا نو راغلی نبی علیہ السلام سره ناستې دي نو دا ښځې خو خوش طبیعته هم کوي ګپ شپ هم لګوي شی چې غواړي اکثر اواز هم اوچت کړي نو یو وایي مونږ له جامې مونږ له پیزار مونږ له دا مونږ له دا او نبي صاحب ورته خاموش ناستې مسکې دی دې کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی خو چې دې بیبیانو د مسلمانانو میندو د عمر کش پړش واورېدل که نه نو یو هم خپلې کوټې ته منډه کړې او بلې منډه کړې لاړ وتښتېدې عمر ورغی حضور پاک خندل د الله رسوله خدای دې ټول عمر وخندوه خدای دې ټول عمر وخندوه ولې خاندې وی دې ښځو پورې خاندم په ما راغونډې شوي وي څوک کالي غواړي څوک کمیس غواړي څوک پیسې غواړي څوک کپ چپړې غواړي خو چې ستا اواز یې واورېده نو ټول یې وتښتېدې دې پورې خاندم څنګه ده نه وتښتېدې نو عمر صاحب ول آواز ورکړه ای یا عدوات ای د خپلو ځانونو دشمنانو ما نه یریږې او د حضور پاک نه نه یریږې ما نه تښتې او په هغه موازونه رېستې دي هغې ورته څه وایي او تا نه ځکه یریږو انت افظ و اغلظو جبې نه مستغې او د اړه نه مستغې خوله دې مستغه ده او اړه دې مستغ دی یو ځل حضور پاک دی یو سفر نه راغی یو ښځه راغله یو توره ښځه وه هغې وی د الله رسوله څوک یې وینځه وه ما خو یو منښته کړې وی څه منښته دې کړې ده دا منښته مې کړې ده چې که خدای حضور پاک د سفر نه
روغ جم دے سالم راوسته زه به د هغه مخکې تمبل وام. نو د خوشحالۍ په مقدمارونو تمبل وال جیز دي، خو د هغې دپاره یو څو شرطونه دي. یو دا چې تمبل به وی، تمبل خو پېژنې که نه، په د یو طرف یې سرمن لګېدلي بل طرف باندې نی، او چې په دواړو طرف یې سرمن لګېدلي دا وال منه دي لکه ډول تمبل. دویم دا چې ګونګړوګان به پکې نی، او دریم دا په یو لاس به وي، په دواړو به نه وي، په یو لاس به نیسي په دې بل به ډب ورکوي. نو تمبل د خوشحالۍ په موقع خیر دی. نو هغې وې ما منښته کړه چې ستا مخکې به د تمبل وم. حضور پاک وې ډېره ښه ده وه، هغې تمبل شروع کړ. د پیغمبر علیه السلام په صحیح سالم راتلو دا ښځه خوشحاله ده چې تمبل یې څنګه شروع کړ. تمبل وی دی کې حضرت ابوبکر راغی، لګیا د مخې تمبل وی. حضرت عثمان راغی، هغه لګیا د هغسې تمبل وی. دی کې حضرت عمر فاروق راغی، چې راغی نو ښځې در تمبل لاندې کړ او پې د پاسه کېناسته. نبی علیہ السلام مسکی شو. حضور عمر ته پوښتنه الله رسول ولې مسکی شو زما په راتلو؟ وی دې ښځې تمبل و زه ناسته وم واویې، ابوبکر راغی بیا یې واو، عثمان راغی بیا یې واو، او چې تا را ننوتې نو زه یې تمبل د ځان لاندې کړ او پې د پاسه کېناسته. په یو موقع کې بار ماشومان لوبې کولې، د ماشومان لوبې ټوقې کوي. نبی علیہ السلام پې راغی او ماشومانو ته کتل. عائشہ بی بی وی دې کې حضرت عمر راغی. چې عمر راغی نو ماشومانو منډې کړې، څوک یو کور ته او څوک بل کور ته او څوک بل کور ته تښتي. حضور پاک عائشې ته وی عائشې وی انساني او جني شیطانان اینمه چې په دې کوڅو کې منډې وی. انساني شیطانان دا ماشومان دی واړه، او جني شیطانان د ابلیس بچی دي، ما ته په سترګو ښکاري کې منډې. او رسول الله مبارک ته په یو موقع فرمایل، عمره ته چې کوم ځای ولاړ